د افغانستان د مالیې وزارت مالي مرستیال عبدالحبیب ځدراڼ ته حساب ورکولو پر مهال وویل چې حکومت په 1499 کال کې د 1500 میلیارډ افغانۍ بودیجې څخه د 88% په لګولو بریالی شوی دی. وزارت وايي په 1400 مالي کال کې د چارو ادارې په ګډون د ټولو دولتي ادارو امتيازي معاشونه بند شوي دي. ځدراڼ وویل چې د معاشونو په ورکړه کې باید تعادل په نظر کې ونیول شي، خو دا امکان نه لري چې د ډاکټر، انجینر او معلم معاش د یو برابر شي. که معاش انجینر، معاش دکتر، معاش مامور عادی مساوی باشد، اینکه معاش فصل اول، معاش فصل 3 و 4 مساوی باشد. اما یک تعادل باید گرفته شود. قسمی که قبلا هم موقف خود در این مورد گفتیم که جناب رئیس جمهور طبق فیصله کابینه پالیسی یکسانسازی یا اینکه اصلاحات در معاشاتی که در ادارات مختلف پرداخت می شود. هغه زیاته کړه چې له 306 میلیارډ افغانۍ عادي بودیجې څخه 215.7 یا 90% او له 1.4 میلیارډ پراختیایي بودیجې څخه څه باندې 1.8 میلیارډ چې 3% کېږي لګول شوي دي. ځدراڼ وویل چې د کورونا وبا له کبله په 1499 مالي کال د 208 میلیارډ افغانۍ عوایدو راټولولو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو او یوازې 120 میلیارډ افغانۍ راټولې شوي دي. زموږ ټوټل بودیجې مصرف چې و په تیر کال کې 80 سلنه و، یعنې 410 میلیارډ افغانۍ موږ مصرف کړي وې چې دا یو هغه مشکلات چې په افغانستان کې درلودل د کورونا وبا وه یا امنیتي ستونزې وې، یعنې یو ډېر ښه او په نړیوالو معیارونو منل شوی مصرف و. د مالیې وزارت د مالي مرستیال په خبره په تیر مالي کال کې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره پر ملي بودیجه 14 میلیارډ افغانۍ اضافي لګښت راغی. د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو معین مجیب الرحمن شیرزاد وویل چې په ټولو ګمرکونو کې د GPS سکینرونو، کامرو او ډیجیټلي تلې نصب شوي دي. نه یوازې د ګمرک مامور داخل دی بلکې هیڅ داسې څوک نه دی پاتې چې په هغه قسم کې لاس ونه لري. د فساد په مقابل کې جدي تعهد هم وجود لري او اصلاحات هم راغلی او مبارزه هم کیږي، ولې داسې نه دی چې دا فساد موږ وشي کولی چې په یو دم ختم کړو. لا هم هیواد کې د عوایدو او ګمرکاتو په برخه کې لوی فساد شتون لري. د اداري فساد ضد ادارې تېره ورځ وویل چې یوازې د ترانسپورت په برخه کې هره ورځ نږدې $200 شخصي جیبونو ته ځي. د 1400 مالي کال لپاره د ملي بودیجې مسودات د دوهم ځل لپاره هم د ولسي جرګې لخوا رد شوه. د مسؤلینو په خبره چې له اصلاحاتو وروسته به د دریم ځل لپاره هم د جرګې ته لار ته واستوي.